پاتې مزل. د تاریخي ناولونو ځانګړې خپرونه پاتې مزل د اوسني عصر د ننګونو او فرصتونو هنداره چې د اسلامي تمدن د عروج او انحطاط عوامل روښانه کوي. پاتې مزل د علم او ارتقا پر لاره څراغونه بلوي او د مسلمانانو تیرې سترې واکمنۍ او فرهنګي میراثونه بیانوي. د امید رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو هیله ده چې ټول به روغ جوړ او په ورځنیو چارو کې بریالي اوسئ. پیل کوو د پاتې مزل په نننۍ خپرونه. هیله ده چې د خپرونې تر پایه راسره پاتې شي. الحمدلله رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین قائد المجاهدین سید الانصار والمهاجرین وعلى آله واصحابه اجمعین. اما بعد، طارق بن زیاد سمدستي خپل پوځ په درې برخو وویشي. یو برخه یې مغیث رومي، بله برخه یې زید بن قصاده او درېیمه برخه یې په خپل لاس کې پرېښوده. هغه ډېر زر زر خپلو سالارانو ته لارښوونې وکړې. طارق بن زیاد مغیث رومي د ښار بل لوري ته واستاوه. دا ګروپ هغه د ښار په بله برخه کې پټاوه تر څو د اړتیا په وخت کې ورڅخه کار واخلي. طارق بن زیاد خپل بل سالار زید بن قصاده ته وویل چې د دښمن د سترګو څخه پټ ښي لوري ته لرې ولاړ شي او هلته د دښمن سره نږدې ځان پټ کړي. تر څو چې حکم نه وي شوی هلته دې پټ اوسېږي. طارق بن زیاد نیغ هغه لوري او میدان ته روان شو چیرې چې د دښمن پوځ ولاړ و. کله چې هغوی دښمن ته ورنږدې شول نو د لښکر منځنۍ برخې پرې برید وکړ. نامتو تاریخ لیکونکي لینپول لیکلي دي چې د اندلسي پوځ حمله ډېره تیز او سخته وه. د هغوی د برید څخه دا څرګندېده چې هغوی د جګړې هوډ کړی او خپل ځانونه د دې ښار په ساتنه کې قربانوي. تاریخ لیکونکي پروفیسور ډوزي په ځانګړې توګه لیکلي دي چې دا لومړی ځل و چې د اندلس پوځ دومره په شوق او جذبه سره وجنګېده. طارق بن زیاد ته د داسې سختې حملې تمه کول ګران و، خو د هغه قسمت په دې باندې ښه و چې زیات بربریان ورسره ملګري شوي وو او د پوځ شمېر یې تر پخوا زیات شوی و. که داسې نه وای نو اندلسي پوځ هغوی پسې اخیستل. بربریان په طبیعي توګه باندې ډېر جګړهمار او خونړي خلک وو. جګړه او میدان ګرمول د هغوی فطري لوبه وه. هغوی دومره زر ماتې قبلونکي نه وو. هغوی ښه په نره باندې مقابله پیل کړه، خو ځاني زیان یې زیاتېده. د ایسیجیا د پوځ جنرال د خپل لښکر چپ پوځ په دې توګه استعمال غوښتل چې هغوی ښه لرې ولاړ شي او بیا د شال لوري په غازیانو باندې برید وکړي. خو هغوی ته دا څرګنده نه وه چې هلته لا د مخکې څخه د زید بن قصاده غازیان رسېدلي او ځای پر ځای شوي دي او د حملې حکم ته سترګې په لاره دي. زید بن قصاده د دښمن څخه د پټېدو په خاطر باندې نور هم شاته ولاړ او هلته تم شو. کله چې د دښمن چپ پوځ هلته ورسېد او بیا راتاو شو تر څو د شال لوري نه په طارق بن زیاد رحمه الله باندې برید وکړي چې د شال لوري پرې د الله اکبر آسماني لړزونکې نارې پیل شوې. زید بن قصاده رحمه الله په پوره ځواک سره په دوی باندې د شال لوري حمله وکړه. دښمن دې حملې ته تیار او چمتو نه و نو ډېر زر له پښو څخه وغورځېده. په دې توګه طارق بن زیاد د شا او ښي لوري څخه بالکل خوندي او محفوظ شو. د جګړې میدان ډېر پراخ او خپور شو. د ښار له دیوال څخه ولسي خلکو دا خونړی جنګ لید. هغوی ولیدل چې د مغیث رومي لښکر د ښار بل لوري ته په ترتیب سره ولاړ او حکم ته سترګې په لاره دي. ولسي خلکو خپل جنرال ته خبر ورکړ چې بل لوري ته هم یو پوځ ولاړ دی. هغه سمدستي خپل ښی طرف د مغیث رومي مقابلې ته واستاوه. مغیث رومي هم پوره تیار او څک ولاړ و. هغه درې څلور غازیان یوې او بلې خواته استولي وو چې معلومات وکړي. په هغو غازیانو کې یو په منډه باندې راغی او هغه ته یې وویل چې د دښمن څه ګروپونه دې لوري ته را روان دي. مغیث رومي د طارق بن زیاد حکم ته ځان ونه کړ او خپل څه ګروپونه یې د دښمن مخې ته ور روان کړل. اندلسي ګروپونه له هغې لوري ته نه وو اوښتي او د مغیث پاره هم زیات وو ځکه چې هغوی د ګادلت په جګړه کې ښه پرېمانه آسونه ترلاسه کړي وو. مغیث د دښمن سره مخامخ جګړه کول نه غوښتل نو ځکه یې سپار نور هم مخکې کړل او د اړخ له لوري یې پرې حمله وکړه. د مغیث حمله او برید دومره تیز او سخت و چې دښمن په شا باندې ولاړ. د دې ګروپونو تر شا د کلا دیوال و. هغوی ښه په مېړانه جنګېدل خو دیوال راتم کړل.
هغوی د مخکې راتللو لپاره ډېرې هلې ځلې وکړې، خو مسلمانو غازیانو هماغسې بند وساتل. په دې ځای کې بربریانو د خپلې باتورۍ او زړورتیا څرګندونه وکړه او اندلسي پوځ هم ښه په مېړانه باندې وجنګېده. ورونو، په دغه وخت کې جګړه په 3 جلا جلا برخو کې روانه وه. طارق بن زیاد په زیاته ستونزه کې راګیر و، ځکه چې هلته د دښمن زیات لښکر جنګېده. بله دا چې د هغه ښی او چپ پوځ په جلا جلا برخو کې د دښمن سره په جګړه کې بوخت و او ده ته یې لاس نشو ورکولی. طارق بن زیاد خپل هیڅ جنګي چل نشو عملي کولی، ځکه د هغه هر غازي په جګړه کې اخته و. هغه احتیاطي او محفوظ پوځ هم نه و ساتلی او دی هم د مجاهدینو په څیر باندې جنګېده. د هغه غازیانو زیات زیان او تاوان لیده. څرنګه چې زید بن قصاده د شال لوري برید کړی و، نو ځکه د دښمن زیان او تاوان زیات و. زید بن قصاده ډېر ذهین او هوښیار سالار و. هغه لیدل چې طارق بن زیاد په ستونزه کې راګیر دی، نو د خپل لښکر څلورمه برخه یې هغه ته واستوله چې په دې توګه د طارق بن زیاد ستونزه کمه شوه. ورونو، پروفیسور ډوزي او لینپول وایي چې اندلسي جګړه مارو مسلمانان په حیرانتیا کې اچولي وو. هغوی د خپل مقدس ښار د ساتنې لپاره لیونیان شوي وو. د نورو کلاګانو څخه راتښتېدلي پوځیان هم د زخمي زمریانو په شان باندې جنګېدل. مغیث رومي چې اندلسي پوځ راګیر کړی و، په هغوی یې ساحه تنګه کړه، ډېر زیات زیان یې ورته ورساوه او د اسونو تر پښو لاندې یې دل کړل. په ځینو برخو کې خو اندلسي پوځ دومره تنګ کړی و چې هغوی غشي، تورې او برچې نه شوی چلولی. نو هغوی خپلې وسلې په خپلو کې سره جنګولې چې په دې سره یې زیان نور هم زیات شو. طارق بن زیاد مخکې حکم کړی و چې اسونه زخمي نه کړي، ځکه چې په راتلونکي کې پکارېږي. خو مغیث رومي دا خبره ونه منله او حکم یې وکړ چې اسونه زخمي کړي او هغه راوغورځوئ. له دې حکم سره سم غازیانو اسونه او سپاره دواړه په نښه کړل. په دې سره اسونه د خپلو سپرو څخه بې قابو شول او خپل سپاره یې تر پښو لاندې کړل. له دې څخه وروسته اندلسي پوځیانو په تېښته باندې پیل وکړ، خو ډېر لږ ژوندي خلاص شول. وروسته مغیث د خپل لښکر یوه برخه د طارق بن زیاد مرستې او کومک ته ورواستوله. په دې سره هلته نوره اسانتیا غازیانو ته پیدا شوه. خو ورونو، په دغه وخت کې د جګړې پله د عیسایانو پر ځای د مسلمانانو په ګټه باندې واوښته. د ایسیجیا پوځیان او خلک په پوره مېړانه او باتورۍ سره وجنګېدل او مسلمانانو ته یې بې درېغه تاوان ورساوه چې دومره زیان او تاوان ته تیار او چمتو نه وو. هغوی د پخوانیو فتوحاتو په سبب زړور او قوي وو. دا ټوله ورځ تر ماښام پورې اندلسي پوځ ماتې وخوړه، خو ډېر زیات زیان یې مسلمانانو ته ورساوه او دا یې ورته وښوده چې راتلونکي ښارونه په اسانتیا سره تاسې نشئ نیولی. په یوه لوري لمر پرېوت او د بل لوري د عیسایانو د زړورتیا لمر هم په ډوبېدو. په ټول ښار کې اعلان وشو چې چا کوم پوځي ته ځای او پناه ورکړه هغه به وژل کېږي. طارق بن زیاد حکم وکړ چې مسلمانان دې زخمیان راپورته کړي او د ښار خلک دې هم په دې کې ورسره مرسته وکړي. هر زخمی که مسلمان وي یا کافر باید یو شان سلوک ورسره وشي. که چا د دې حکم مخالفت وکړ هغه ته به د مرګ سزا ورکول کېږي. طارق بن زیاد وروسته هغه 3 نجونې راوغوښتې چې دوی د وژلو لپاره ګمارل شوي وې. بیا مشر پادري راوغوښت چا چې دا نجونې رالیږلې وې. طارق بن زیاد بیا له دې نجونو څخه وپوښتل چې آیا تاسې همدې پادري را استولي یاستئ؟ یوې نجلۍ ځواب ورکړ هو سپه سالاره، همده موږ رالیږلي وو او همده موږ ته د وژلو طریقه او چل هم راښودلی و. طارق بن زیاد مشر پادري ته وویل زموږ هیڅ یو به ستاسې د عبادت ځای په دروازه کې هم ګام کېنږدي. عبادت ځای چې د هر مذهب او دین وي، د هغه احترام او درناوی پر موږ فرض دی. موږ د هیڅ چا په مذهب کې لاس وهنه نه کوو. د هر دین خلک د خپل دین په هکله آزاد دي، خو تاسو چې د خپل دین اصول پایمالوئ زه د هغې اجازه نشم درکولی. آیا د حضرت عیسی علیه السلام په ښوونه کې دا شته چې پردۍ نجونې د خپل خواهش پوره کولو لپاره د راهبو په نامه سره تاسې استعمال کړئ؟ تاسې پردۍ لورګانې د رهبانیت په نامه باندې کلیسا ته راوړئ او بیا ورسره بدکاري کوئ. زه دا نشم زغملی. تاسې د مرګ او اعدام وړ یاستئ. دلته مشر پادري ډېر وترپېده. ډول ډول پلمې یې جوړې کړې، خو طارق بن زیاد یوه خبره هم ونه منله او سبا سهار ته یې د هغه د وژلو حکم وکړ. نور مذهبي مشران او راهبان یې راوغوښتل او هغو ته یې حکم وکړ
چې ټول راهبانې باید آزاد کړي او هر یو خپل پلار او کورنۍ ته وسپاري. که نه ستاسې سره به هم د خپل مشر پادري په شان باندې معامله کیږي. د ښار په خلکو جنګي تاوان او جزیه ولګول شوه ځکه چې د غازیانو زیات زیان او تاوان شوی و. ښاري خلک د خپل پوځ سره اوږه په اوږه باندې ولاړ وو. عیسايي تاریخ لیکونکو ایبس پی سکاټ لیکلی دي چې کله طارق بن زیاد استجا ونیوله نو پادریانو راهبو ته وویل چې مسلمانان وحشیان او ځنګلیان دي چې ستاسې سره به ډېر بد سلوک وکړي. نو راهبو نجونو خپل مخونه او څېرې زخمي کړي وې او ځانونه یې بدرنګه کړل، خو سره له دې هم مسلمانانو سره بد سلوک وکړ. ورونو دا د یو متعصب عیسايي لیکنه ده چې نور عیسايي تاریخونو د هغه تردید کړی. تاریخ لیکونکي ګیان ګوري دا پیښه په پوره تفصیل سره لیکلې ده چې هغه لیکي چې راهبې نجونې د مسلمانانو د کړو وړو څخه دومره اغېزمنې شوې چې ځینو پکې اسلام ومانه او د مسلمانو غازیانو سره یې ودونه وکړل. او ځینې نورو عیسايي تاریخ لیکونکو هم دا خبره لیکلې چې د عیسايي او یهودي عبادت ځایونو بې احترامي او درناوی نه کول د مسلمانانو عادت او خوی نه و. طارق بن زیاد د ښار چارې ټولې عیسايي چارواکو ته وسپارلې، خو په دوی باندې یو مشر واکمن یو مسلمان وټاکه. ورونو بیا سهار وختي چې کله د شهیدانو جنازې په 5 لیکو او قطارونو کې کېښودل شوې نو دا مهال ډېر دردونکی او ژړونکی و. طارق بن زیاد د جنازې د لمانځه امامت وکړ. د شهیدانو لپاره په یو ځل باندې په سلګونو قبرونه جوړ شول چې پراخه او لویه هدیره ورڅخه جوړه شوه. او دا د هغه شهیدانو قبرونه وو چې د الله جل جلاله د دین د سرورۍ لپاره هغه لیرې اروپا ته تللي وو. همدوی د رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغام خلکو ته رساوه چې د رحمت، ورورۍ او سولې پیغام و. د طارق بن زیاد له سترګو څخه اوښکې روانې وې او غازیانو د ولولو څخه په ډکو چیغو د الله اکبر ولله الحمد نارې وهلې. کله چې شهیدان خاورو ته وسپارل شول طارق بن زیاد له هدیرې څخه روان شو. نو په دې وخت کې هغه ته احوال لا ورسېد چې د قیروان څخه د موسی بن نصیر استازی او پیغام راغلی دی. طارق بن زیاد د استازي څخه پیغام واخیست او په لوستلو یې پیل وکړ. خو د هغه د څېرې رنګ او خطونه بدل شول. د هغه سره خپل سالاران او جولین هم په دغه حالت کې ولاړ وو. طارق بن زیاد خپلو سالارانو ته مخ ور واړاوه او په بدله شوې څېره یې وویل موسی بن نصیر ما طارق بن زیاد ته حکم کړی دی چې نور ځای په ځای باندې ودرېږئ او مخکې ولاړ نه شئ. داسې نه چې په کوم مشکل او ستونزه کې راونیښلی او یا دا چې د فتوحاتو په نشه کې ماتې وخورئ او ګټلې ځمکې له لاسه ورکړئ. نور وړاندې نه شئ تلای. د مرستې او کومک سره به زه یو ځای درشم. خو ورونو د طارق بن زیاد او موسی بن نصیر رحمه الله د دغه حالت په هکله عیسايي تاریخونو د خپل تعصب سره سم ډېر اټکلونه کړي دي او دواړه سالاران یې په حسد او خپلسري باندې تورن کړي دي. خو غیر متعصب عیسايي او مسلمانو تاریخ لیکونکو لیکلي چې موسی بن نصیر یو تجربه لرونکی او هوښیار انسان و. هغه فکر کاوه چې طارق بن زیاد ځوان سپه سالار دی او د خپلې ځوانۍ په جوش او جذبه کې به هغه په داسې جال کې راګیر شي چې په لاس راغلي فتوحات به هم ورڅخه له لاسه ووځي. ورونو غواړم د یوې تاریخي پاشونکې او تباه کوونکې پدیدې په هکله په دغه برخه کې یوه تبصره ولرو. اگر که اوس الحمدلله زموږ په اسلامي نظام کې دا بد تخم نشته، خو د اسلام دښمنان او فتنهګرې ډلې غواړي چې د اسلامي نظام حاکمان یو په بل باندې بدګمانه کړي او په منځ کې مختلف درځونه واچوي. چې تیر 20 کاله هم د دنیا کفارو ډیر کوښښونه وکړل، خو الحمدلله د الله جل جلاله په نصرت سره هغوی ونه توانېدل چې دغه شومې موخې ته ورسیږي. خو اوس هم باید د ټولو مشرانو او کشرانو مجاهدینو ورونو دې نقطې ته ډیر پام وي او په هر ډول حالاتو کې
له اختلاف څخه ځان وژغوري. په هیڅ صورت د دوست په جامه کې د دښمنانو مشورې ونه مني. ورونو، دا د دنیا د استخباراتو یو معمول ده چې مسلمانان کوښښ کوي چې د کفارو په منځ او سري ډلو کې خپل کسان نه نباسي، او کفار هم کوشش کوي چې د مسلمانانو خاصتا لکه اوس چې اسلامي امارت دی او اسلامي نظام دی په داسې نظامونو کې خپل سري د خپلو سري ارګانونو کسان داخل کړي. ورونه، اختلاف یا بې اتفاقي هغه بده پدیده ده چې ملتونه له هر الهي نعمت څخه محروموي، ازادي له منځه وړي، ښه اعمال ختموي، حتی یو مخلص او بادیانته مجاهد کفر او ناحق قتلونه او کبیره ګناهونو ته مجبوروي چې په تاریخونو کې ډېرې داسې پیښې تکرار شوي دي. الله جل جلاله دې بیا نه تکراروي او اختلاف د اسلام دښمنانو ته دا فرصت او موقع په لاس ورکوي چې خپلو شومو موخو ته په ډېره اسانۍ سره ورسیږي. وروره، هیڅ کله دې تا خپل منصب، لوړه چوکۍ او پراخ صلاحیتونه غولوي چې نور مجاهدینو ته د حقارت په سترګه وګورې. دا هر څه چې تا ته نن درکول شوي دا د الله جل جلاله یو لوی امتحان یا ازمایښت دی او دا ډېر محدود شیان دي. که ته فکر وکړې تر تا مخکې په دې چوکۍ باندې ډېر نور کسان ناست ول چې هغوی نن نسته. همدارنګه که چېرته په نورو ملکونو کې تاسې وګرځئ، زموږ تر ملک ښې ماڼۍ، ښه امکانات او د ژوند د عیش و عشرت لپاره هر ډول اسباب ورته مهیا دي، خو هغه له چا هغوی ته پاته دي. دا د دنیا همداسې معمول دی چې له دې دنیا به خلک ځي، دې ته به نور راځي، او هر هغه څه چې الله جل جلاله یې په یو انسان باندې لوروي ورکوي، نو یو انسان دې هم د هغه شکر ادا کړي او په دې لوړ حالت کې دې تکبر نه کوي. ورونو، که لږ د اسلامي ممالکو د پخوانیو مسلمانو حاکمانو تاریخ راواړو نو پوه به شو چې هغوی د اختلافاتو په پایله کې اسلام، اسلامي خاورو او د مسلمانانو حیثیتونو ته څومره زیان اړولی، او د هغوی په ځای باندې اوس په هغو ملکونو کې کومه ډله مفسد او له اسلامه لرې خلک حاکمان او واکمن دي. ورونو، په هغو ملکونو کې هم وروسته تر اشغاله د ازادۍ بیرغونه رپول شوي، ولسونه آرام شوي، لکه څنګه چې اوس الحمدلله زموږ ملک همداسې دی. خو د اسلام دښمنانو خپل چالونه او تاکتیکونه بیا بیا بدل کړي، لکه څنګه چې په یو لنډ مثال اندونیزیا کې دغه حالتونه بدل کړي ول. اوس هم اگر که د اسلام دښمنان په خپلو ملکونو کې دي، خو دوی په قرار نه دي ناست. د اوسني عصر مطابق نوي توطیې او د شومو پلانونو په جوړولو باندې بوخت دي. باید زموږ ټولې اړوندې ادارې د دوی د نظامونو له سري ادارو یعنې زړه څخه راز راوباسي. ورونو، په همدې هکله راځو یو ستر اسلامي ملک اندونیزیا ته. د هغه اسلامي ملک پخواني حالات د عبرت په موخه باندې څه بیانوو. له هغه وروسته به بیرته راوګرځو زموږ او ستاسې خپلې کیسې ته. د اندونیزیا نوم به مو حتما اورېدلی وي. دا ملک د شمیر له مخې د نړۍ تر ټولو لوی اسلامي دولت دی. وروسته له چین، هندوستان، روسیې او امریکا څخه 5 ډېر نفوس لرونکی هیواد دی چې له 120 میلیونو څخه زیات خلک پکې اوسیږي. البته دا سروې ډېر کلونه وړاندې ترسره شوې او ښایي اوس نفوس نور هم زیات شوی وي او د نړۍ د ټولو مسلمانانو له 10 برخې څخه زیات اټکل شوی دی. د دوه لویو وچو آسیا او استرالیا په منځ کې د بحر هند او بحر الکاهل په غاړو باندې پروت دی. له 14,000 جزیرو څخه جوړ دی چې په 6,000 جزیرو کې خلک اوسي، چې کمونیستي هیوادونه هر یو لکه کمبودیا، ویتنام او لاوس، او د کمونیزم له خطر سره مخ هیوادونه هر یو مالیزیا او فتانی ورسره شریکې پولې لري. اوسنی ارزښت یې له دې کبله هم زیات دی چې د اسلام مخالف قوتونه هڅه کوي چې اسلام له منځه یوسي. نو ځکه دې برخې او دې ملک ته ډېره پاملرنه کول پکار دي. اسلام په لومړیو وختونو کې مسلمانو تجارانو هلته یوړ او د اندونیزیا خلکو هم اسلام په ډېره خوښه او مینې سره ومانه.
د لوی الله جل جلاله په مرسته اسلام د هغه وطن یوازینی لوی دین دی. که څه هم د وطن لسمه برخه اوسیدونکي عیسایان شوي دي چې کم او زیات 15 میلیونه کیږي، خو اسلام هلته د یو داسې قوت په صفت باندې تبارز وکړ چې اندونیزیایي اولس د استعمارچیانو په خلاف باندې راپورته کوي. د اسلام څپان د ولولې هغه وخت لوړ پړاو ته ورسېدې چې په 1906 میلادي کال کې د اسلامي ټولنې په نوم باندې ډله جوړه او هالنډي استعمارچیان مجبور کړل چې د اسلام په خلاف باندې خپل تکتیک بدل او داسې قدمونه واخیستل او د فساد هغه تخمونه وکرل چې له ازادۍ وروسته ورسره اندونیزیایي اولس مخ شو. ورونو هغوی ازادي واخیستله، خو کفارو د دې په ملک کې داسې تخمونه پاشلي ول چې وروسته یې د هغه وخت اسلامي امارت یا اسلامي حکومت له ډېرو جنجالونو سره مخ کړ، لکه اوس چې زموږ او ستاسې په ملک کې هم داسې جنجالونه شتون لري. خو په هغه وخت کې مسلمانانو همت وکړ او د 1945 میلادي کال د نومبر د میاشتې په 9 نیټه د ماشومي په نوم باندې اسلامي سیاسي ډله جوړه شوه. خو وروسته دا ډله د سوکارنو لخوا د خورا زیاتو ستونزو سره مخ شوه. ورونو هالنډي ښکېلاکګرو مستشرقینو چې دوی سټوک ورته وایي هغوی ته یې وظیفه ورکړه چې په اندونیزیا کې د اسلامي قوت د مخنیوي لپاره پروګرام جوړ کړي. هالنډي ښکېلاکګرو مستشرق سټوک ته وظیفه ورکړه چې په اندونیزیا کې د اسلامي قوت د مخنیوي لپاره پروګرام جوړ کړي. سټوک هم دا وړاندیز وکړ چې ملت پالونکي او کمونستان باید د دین د مقابلې لپاره خپلې هلې ځلې سره ګډې وډې کړي. دغه سټوک له انجینر سټیفیلټ سره چې په اندونیزیا کې د مارکسیزم د خپرونې لپاره کار کاوه پروګرام یې ورسره شریک کړل او دوی په ګډه سره متحدې هلې ځلې پیل کړې. دغه سټوک د هالنډي واکمنانو هر اړخیزې اسانتیاوې برابرې کړې. د 1920 میلادي کال د مې میاشتې په 14 نیټه د اندونیزیا د کمونیستي ګوند تاسیس اعلان کړ. ورونو که څه هم له دې وړاندې په 1919 میلادي کال کې د هالند د کمونیزم دیموکراتیک ګوند یوه څانګه په اندونیزیا کې پرانیستل شوې وه او اندونیزیایي کمونیستانو اندونیزیا د هالند یوه برخه ګڼله، خو بیا هم په دغه وخت کې ډېر کوشش ورته سوی و. د 1920 کال د دسمبر د میاشتې په 24 نیټه د اندونیزیا د کمونیستي ګوند د نړیوال کمونیزم کومنترن غړی وګرځېده او له 1926 کال څخه اندونیزیایي وفدونو د روسیې سفرونه پیل کړل چې روسیه خو تاسې ته هسې معلومه وه چې په هغه وخت کې د کمونیزم اډه وه. د 1945 میلادي کال د اګست په 18 نیټه اندونیزیا خپلواکه او سوکارنو یې لومړی جمهور رئیس وټاکل شو. د همدې کال د اکتوبر په لومړۍ نیټه سوکارنو د سټالین په نوم باندې د کمونیزم د کامیابۍ نمانځنو په مناسبت د خوشحالۍ پیغام ولیږه چې په هغه پیغام کې داسې لیکل شوي وو: موږ ځکه شوروي اتحاد ستایو چې شورویان د عدالت، نړیوالې سولې او انسانیت لپاره مبارزه کوي. ورونو دا چې له بده مرغه په هغه وخت کې هم مسلمانان په خپلو کې په اخ و ډب او اختلافاتو اخته وو، نو سوکارنو پوره 20 کاله داسې واکمني وکړه چې د اسلام پرځولو ته پوره بډې راوهلې وې. د مسلمانانو وړې وړې ډلې منحل او کمونستانو ته د کار زمینه برابره کړه. ورونو په هر وخت کې دغه ډول کافر، فرصت طلب او د اسلام دښمنان د مسلمانانو په منځ کې فرصتونه لټوي او کله چې فرصت ورته برابر سي نو بیا خپل کار کوي. ورونو دا چې په هغه وخت کې مسلمانان ډیر ول، خو بیا هم کمونستانو دومره کوښښ وکړ چې د ده په سیوري کې دومره وړاندې ولاړل چې د انقلاب راوستلو لپاره یې 2 ځلې هڅه وکړه. یو وار یې په 1948 کال د سپټمبر په میاشت کې او بیا یې د 1955 کال د سپټمبر په میاشت کې هڅه کړې وه او په دغو هڅو کې سوکارنو به په ښکاره د دې انقلابیانو مخالفت کاوه، خو په پټه او د پردې تر شا د هغوی ټولو کارونو ملاتړ به ده کاوه. ورونو اوس هم ډیر هیوادونه دا پالیسیانې لري چې په خپل منځ کې د میډیا په مخ باندې ډیر یو بل ته اخطارونه ورکوي، یو بل تهدیدوي، خو د پردې تر شا بیا د یوه هدف ملګري وي. په دې باندې ونه غولېږئ. نو په هغه وخت کې همداسې وو چې سوکارنو په ښکاره باندې د انقلابیانو مخالفت کوو، خو په پټه یې هغوی تقویه کول
په لومړني پاڅون کې کمونیستانو 15,000 کسیزه اردو جوړه او څه د پاسه 1500 علما، معلمین او د دوی د انقلاب مخالفین یې له تیغه تیر کړل. ورونو، که چېرته د هغه وخت په دغه 1500 علماو، معلمینو او د دوی د انقلاب مخالفینو کې چې دوی په حق هم ول اتفاق او اتحاد موجود وای، نو دوی به ولې دغه ګوند لخوا څخه تر تیغ تیرېدل او دا په دې خاطر وکړل ترڅو هغه وخت چې دوی د متحده اندونیزیا د کمونیستي جمهوریت اعلان وکړي نو څوک د دې مخالفت ونه کړي. خو ورونو، بیا هم په هغه وخت کې د اندونیزیا مسلمانانو غیرت وکړ او په خورا میړانه د کافرو کمونیستانو په خلاف باندې دوی د جهاد اعلان وکړ او د الله جل جلاله د نوم د لوړوالي لپاره په هر ګوټ کې ملي پاڅونونه پیل او د اندونیزیا اردو هم د جنرال ناسو غلټون په مشرۍ د کرملین د مزدورانو په مقابل کې ښه په میړانه مقابله وکړه. ورونو، دا د هغه وخت د تاریخ فقط یو وړه پیښه وه چې تاسو ته ذکر شوه او له دې څخه باید ډېر پند او عبرت واخیستل شي. لکه څنګه چې په هغه وخت کې په اوایلو کې مسلمانان ډېر په اتفاق، اتحاد، جوش او مینه سره لکه څنګه چې اوس دی الحمدلله د الله جل جلاله د دین د خدمت لپاره ټولو ملاوې تړلې وي، هغه که کشران وو یا مشران وو، او په هر وخت کې د مسلمانانو قوي او د بریالیتوب راز دا دی چې په هغو کې د اطاعت ماده ډېره قوي وه. خدا چې د اتفاق او اطاعت مادې په هغو کې دوام ونه کړ نو ځکه په هغوی باندې په ډېر لنډ وخت کې کمونیستان واکمنان شول. خپل نظامونه، خپل حیثیت، خپل ستر علما او تاریخي منهجونه یې له لاسه ورکړل او ځایناستي یې د ټولنې مفسد اشخاص شول. نو ورونو، په هغه وخت کې هم د طارق بن زیاد رحمه الله او مصعب بن نصیر رحمه الله په منځ کې خلکو ډول ډول خبرې تبادله کولې او دښمنانو هم د دې په هکله باندې مختلف نظریات ورکول. خو په هغه وخت کې الحمدلله هغو مشرانو به د هرې خبرې تحقیق کاوه او کومه ستونزه هم پیښه نه شوه. نو اوس هم هره خبره چې پیښیږي تر هر مشر پورې رسیږي باید هغه مشر راپورته سي د دې خبرې ریښه باید معلومه کړي چې دا خبره چا د چا په واسطه له کوم ځایه او د کومې موخې لپاره راپورته شوې. که دغه کار وشي انشاء الله تعالی د دښمنانې موخې به شنډې او اسلامي نظام به لکه څنګه چې ښه په جوش او مینه سره مخته روان دی همداسې روان وي. ورونو، له دې تبصرې څخه راوروسته به راسو خپلې کیسې ته. د دې پیغام را اورېدو څخه وروسته طارق بن زیاد په هماغه ځای کې خپل سالاران جولین او پاس کېنول او سلام مشورې سره پیل کړي. طارق بن زیاد وویل: ملګرو، ما ته په دې هکله صلاح او مشوره راکړئ. زه نه پوهېږم چې په دې پیغام کې څه ښه والی شته او که نه. یو لوري ته د اسلام حکم دی چې د خپل امیر اطاعت وشي او د هغه څخه سرغړونه ونه شي. خو که موږ په دې ښار کې همداسې قرار او آرام کینو نو اندلسي واکمنان به ووایي چې دوی زیان او تاوان ورخطا کړي او ویرې اخیستي. بیا به هغوی خپل لښکر زموږ په لوري باندې راوخوځوي او مات به مو کړي. مغیث رومي یې په ځواب کې وویل: ابن زیاد، اندلسیان چې هر څه فکر کوي هغوی دې کوي، خو زموږ خبره دا ده چې د هغوی په سر باندې باید هر وخت سپاره وو، که نه هغوی به خوارو وارو پوځیان راټول کړي او زموږ لپاره به ستونزې را پیدا کړي. موږ اوس د هغوی لپاره یو هیبت او وحشت ګرځېدلي یو او همدا زموږ بری او فتح ده. زه په دې وخت کې تم کېدل او جنگ نه کول ښه نه ګڼم. خو جولین وویل: ابن زیاد، په دې خبره غور وکړه. ستاسې په دین کې چې د امیر حکم څه درجه لري زه په هغو کې کار نه لرم. زموږ د دین احکام هم همداسې دي. خو که چیرې د امیر حکم داسې وي چې نور ته د هغو تاوان او زیان رسیږي، زما په نظر د داسې حکم نه منل ګناه نه ده. ګوره ابن زیاد، اوس تاسې د راډریک او نورو لوړپوړو پوځي چارواکو په وژلو سره په اندلسي پوځ او ولس باندې خپله ویره او رعب اچولی او هغوی په هیڅ صورت په میدان کې نشي تم کېدی. که اوس تاسې هغوی ته وخت ورکړئ چې سره یو ځای شي نو بیا به څه کېږي؟ تاسې باید تر هغو پورې دوی دمې او یو ځای کېدو ته پرېنږدئ تر څو چې ټول تسلیم شوي نه وي. طارق بن زیاد د عزم او همت څخه په ډکه ژبه وویل: زه هغوی ته هیڅ وخت د یو ځای کېدو او مقابلې لپاره موقع نه ورکوم.
د امید راډیو ډیرو درنو او متدینو اوریدونکو، دا وه د پاتې مزل نننۍ خپرونه چې تاسو ته ما ډاکټر سیف الله خالد وړاندې کړه. هیله ده موږ هم په خپلو نیکو دعاګانو کې یاد ساتئ. تر راروانې جذابې تاریخي خپرونې مو په لوی او مهربانه الله جل جلاله سپارم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.